د کتاب نوم مسافره پیغله، لیکوال سید ادریس سادات، غږ عمران غنی صافی. د کتاب غږیزه بڼه د کتابتون یوټیوب چینل، کتابتون فیسبوک پاڼې او کتابتون ویب سایټ څخه اورئ. پیل. د ماسپښین 3 بجې وې. د اوړي اوږدې ورځې او سخته ګرمي وه. د څا مخې ته 3 بوکې پرتې وې. یو مې راواخیسته، لاستیک مې پړی واچو. بوکه مې څا ته کوسه کړه. د ګرمۍ مړه خوله را باندې راماته وه. د لاس نه مې څو ځله د رسۍ په خوشي کولو سره رسۍ د څا د اوبو تل ته ورسېده. یو دم رسۍ ډېره درنه شوه. ما چې به هر څومره خواره پرې کوله خو نه اوچتېده. ښه په لارې څو تنه لاروي را روان وو. ورناره مې کړه تر څو کومک را سره وکړي. هغوی ښه وو، تکړه وو. په ډېر زور مو د څا څخه رسۍ را کش کړه. هر کله چې بوکه د څا سر ته ورسېدله نو مې لیدله بوکه کې یو شادي ناسته وه. فکر کوم وږې وه. زما په ګنډه کې لږ څه وچه ډوډۍ او پیاز ایښي وو. ټول یې وخوړل. نور راڅخه خولۍ وتښتوله. زه حق حیران شوم چې دا راسره قام موجود دی. موږ ورسره ښه وکړل او دې راڅخه خولۍ وتښتوله. شیبه به لا تېره نه وه چې تکه توره څهره یې د لرې ځایه راښکاره شوه. لاس کې ورسره زما خیرنه خولۍ وه چې رانږدې شوه. ومې لیدل چې خولۍ راته ټوله له جنغوزیو را ډکه کړې وه. واه، سخت خوښ شوم، ځکه چې یو حیوان هم د انسان غلام دی. دا وخت نو د خپل جومات د زوړ امام هغه خبره را یاده شوه. هغه به موږ ته اکثر ویل چې تل ښه وکړئ، هغه که د انسان سره وي یا حیوان سره. که نور څوک مو ګوري یا نه، هماغه لوی ذات خو مو ګوري او هماغه لوی ذات به یې بدله هم درکوي. زمونږ کلی زمونږ د محلې په ټول کلیو کې تر ټولو لوی کلی و. ننګرهار کې خلک په ستن نوم یادوي. ستن رښتیا هم چې ډېر خوندور ماحول، خوندور غریبانه ژوند. مونږ به سهار وخت کې تل تللو، دغه څخه به مو لرګي راوړل کور ته. په همدې ورځ هم د لرګیو پسې روانو. تږی شوم او غوښتل مې له دې څاه څخه اوبه وڅښم. له همدې ورځ څخه په دې لاره کې زما د دغه شادي سره ملګرتیا جوړه شوه. زه چې به هره ورځ ورتللم، دې به زما خولۍ وړله او د جنغوزۍ نه به یې ډکه راوړله. غره کې یوه ونه هم د جنغوزیو نه وه، خو نه پوهېږم چې دې به دا جنغوزي له کومه راوړل. یوه ورځ د اختر رخصتۍ وه. زموږ کلي تر ښار څخه بلا ډېر سیلانیان راغلي وو. زه په غره کې د خپل شادي سره په لوبو مصروف وم. دا وخت مې مخې ته یو لوی موټر ودرېده. فکر کوم پرونر و. د موټر څخه پتلون والا نجونې چې یو هلک ورسره و راووتل. زما خواته راغلل. د شادي په لیدو بیخي حیران شول. زما شادي هم ورڅخه وویرېده، خو هغوی ورته لږه ډوډۍ واچوله. نو شادي هم پوه شو چې شر مې نه غواړي، خیر مې غواړي. نجونو ما ته ویل دا شادي دې خپله ده؟ که خپله مو وي نو قیمت یې ووایه چې درڅخه رانیسو. نجونو په منځ کې ولاړ نجلۍ مې بیخي فکر ځان ته جذب کړه. په تندي تور خال بېله مزه کوله. نجونو را باندې څو ځله اواز وکړه، ویل شادي مو که خپله وي مونږ یې اخلو. ما ورته وویل دا شادي مې ملګرې ده او دا چې زه دې غره ته راشم نو دا زما لپاره راسي. نجونو په کټ کټ وخندل. زما شادي منډه کړه. شېبه وروسته یې لږ جنغوزي ورته په پلاستیک کې راوړل. خال والا نجلۍ خپلې خور ته ویل خورې زه هم غواړم دغسې یو شادي ولرم، تر څو خپلې غمجنې خاطرې ورته ووایم. هغه راته داسې ناسته وي لکه اوس چې راته دا شادي ناسته ده، او یوه خبره مې داسې اوري لکه په خبرو مې چې پوهېږي. زه چې هر وخت دردمنه یم. هغې ته په حال ویلو باندې خپل ټول دردونه له خپلې وږي څخه ښکته کړم. ما به خپلې شادي ته
کوکو ویل. زما کوکو هم کټ مټ همداسې وه. هر کله چې به ورته زه راغلم دې به لاس د زنې لاندې داسې کېښود لکه چا چې ورښودلي وي. بیا به نو ما ورته د خپل نړېدلي ژوند د هر غم او درد قصه کوله. ما په خپلې کوکو باندې غوسې هم کولې او سهار وختي به مې غره ته د دې لپاره ځان رسو چې کوکو به راته په انتظار وي. د هغې سره په کېناستلو کې زما ژوند و. فکر کوم هغه هم همداسې وه، ځکه به نو سهار وختي راته د خولۍ جنغوزیو سره انتظار ناسته وه. په دې ورځ دا نجونې ولاړې. زما کوکو به هره ورځ سهار وختي زما په انتظار ناسته وه. یو ورځ چې راغلم ګورمه کوکو نشته. سخت خفه شو. ټوله شپه را باندې غم تېر شوه. ما ویل چې نن څنګه نه ورغلې. سبا د کوکو په ځای راته پوره د شادیانو لښکر هماغه ځای کې ناست و، خو زما کوکو پکې نه وه. چا راته ویل چې روسان کلي ته راغلي وو او د ځنګل نه څه حیوانات یوړل او روسان لا تر اوسه په کلي کې دي. سبا سي په ډېرو پوښتنو مې د روسانو ځای پیدا کړه. روسانو زموږ د کلي لاندې ساحه برکوټ کې اړولي وو. زه نو ښه بېغمه زړه ورغلم، خو د دروازې ساتونکو 2-3 کلکې څپېړې ووهلم او را بېګرځولم. پوه شوم چې دې ځای ته ننوتل دومره اسانه کار نه دی. لرې ځای نه ورته په تمه شوم او د موقع انتظار مې کو. یو وخت کې عسکر بدلېدل، نو هغه بل چې لاړ زه د نوي پس ورغلم. ورته مې وویل وروره دلته دننه مې ورور دی، هغې سره مې کار دی. ولې د ورور نوم دې څه دی؟ هک پک حیران شوم چې اوس ورته څه وایم، خو بس د ځان نه مې ورته ویل هارون دی. ویې ویل سمه ده ورشه. دننه ډول ډول عسکر ولاړو، خو بس ما به ورته ویل چې هارون مې ورور دی، هغې سره مې کار دی. اخر کې یو نفر بل رانه پوښتنه وکړه چا سره مو کار و؟ ما ورته ویل هارون سره. دا نفر په خپله هارون و. ولې ښه څه خبره وه؟ هارون ته مو څه ویل؟ زه هارون یم. بیخي نو خوله مې ودرېده. خلاصه ده چې ملګرو ته یې اواز ورکړه او په قیدخانه کې بندي کړم. په قیدخانه کې تکه توره تیاره وه. زما سر ته یې توره ټوټه اچولې وه. هېڅ ځای راته نه ښکارېده. دا خونه هم تکه توره وه. په دې خونه کې نور هېڅوک نه و، خو بس یو څو نجونو زګیروي اورېدل کېدل. ما چې غوږ ونیو د زګیرویو په طرف مې ځان لږ څه ورکش کړ چې ورغلم. 3 نجونې وې، ژړلې نه، خو د درد زګیروي کول. ما ورته ویل سلام علیکم. د مقابل لوري نه هېڅ ځواب رانغی، بلکې غلي شوې، بیخي غلي شوې. ما ورته بیا وویل زه هم راوستم او دې کوټه کې بندي کړی یم. ویې ویل تاسې څوک یاست؟ خیر دی، د خدای روی ومنه، موږ د دې ظالمانو نه خلاصي کړه. ما ورته وویل ما د یوې شادي د خلاصولو هڅه کوله، دغه حال مې شو. که د 3 نجونو د خلاصولو هڅه وکړم نو څه حال به مې شي؟ هېڅ ځواب چا رانه کړه. یو څه وخت لپاره خاموشي خپره وه، خو وروسته بیا یو 2 تن عسکر راغلل او یوه نجلۍ په زور له دې ځایه بوتلله. نجلۍ ما ته ډېر عذر وکړ چې ما ورځنې بچ کړه، خو زما لاسونه هم تړل شوي وو او هم مې دومره وس نه درلوده. خو د انتقام لامبو مې په سینه کې ځای ونیو. دا روسان زموږ د ګټې لپاره نه و راغلي چې زموږ وطن جوړ کړي، بلکې راغلي و چې افغانان بې عزته کړي، د افغانانو غیرت او شمله د خاورو سره خاورې کړي، تر څو بیا داسې کومه خبره څوک ونه کړي چې افغانان د غیرت یوه نمونه دي. نو دې هر څه حساب به ضرور د روسیې هېواد ورکوي. نړیوال قانون له مخې هېڅ هېواد د دې حق نه لري چې په بل هېواد باندې د الوتکو له لارې بمبار وکړي. خو هر کله چې روسیې زموږ په مشرقي کې بمباري کولې نړیوال چپ ناست و. د دې حساب به نړیوال هم ورکوي. بس خدای دې یو ځل موږ په خپلو پښو ودروي. بیا موږ د احمدشاه ابدالي لمسي یو او میرویس خان مو غوره نیکه دی. د شاه محمود په رقم زړور واکمنان مو په وطن تیر شوي دي. دا ویني چې زموږ په رګونو کې بهیږي.
په دې وینه کې دا مغز سترو ککریو جوش پروت دی. بس خدای تعالی دې موږ په خپلو پښو ودروي. بیا ورته ګوره چې خپل غچ څنګه اخلو. د دې نجلۍ سره د ظلم زیاتي نه وروسته زما څخه خپله شادي له یاده ووتله. بس غټ ارمان مې همدا و چې کومه لاره پیدا کړم او دغه رذیل خلک نه خپل وطن نه وشړم. نجلۍ سهار بوتلې وه او مازدیګر راوستله او مازدیګر یې بله خور بوتله. هغه یې سهار راوستله. زما لپاره دا وخت داسې تېرېدلو لکه کال. 2-3 ځلې مې خپل سر دیوال سره وخ، ځکه چې یو خوا نه مې ننګ غیرت او پښتو رانه ډېر څه غواړي، او د بلې خوا نه یې راته لاسونه خوله او سر تړلي وو. ډېره سخته داسې لمحه که چېرته زما پر ځای هر څوک وای نو ضرور به یې ځان وژلی و. خو زما غټ ارمان دا و چې خالي لاسونه مې خلاص شي. انشاءالله دا نجونې مې ضرور ځان سره بیولي. 2-3 شپې وروسته مو د تېښتې پلان جوړ کړه. د دې نجونو مشره خور ثنا نومېده. ما ثنا ته د تېښتې خبره ور یاده کړه، خو هغوی راپورې وخندل. ویل موږ پوره دا 2 میاشتې ونشو تښتېدلی او ته 3 ورځ باندې تښتې. ما ورته ویل په ما باور ولره، انشاءالله چې انتقام لپاره وروسته راځم. د دې پوست یو عسکرانه خدای که ژوندی لاړ شي، خو نن شپې ته باید چې وتښتو. کشرۍ خورې وویل ما د پخوا نه د تېښتې یو منصوبه جوړه کړې وه، خو خور مې راسره نه منله. نجلۍ وویل موږ 3 تنو نه هره ورځ یوه وړي او هلته یې قمندان او عسکر د خپلو لوبو وسیله ورځنې جوړوي. هره ورځ مرو او ژوندی کېږو. موږ باید شاوخوا ته سترګې وغړوو. که چېرته مو کوم چاقو په نظر راغی باید هغه دلته راوړو. او د دې ځای عسکر ډېر شراب څښي. 2 نجلۍ باید شراب راوړي او 3 باید اپیم راوړي. هو رښتیا همدا ډېره ښه طرحه وه. موږ ومنله چې همداسې به کوو. که چېرې تاسې خپل کارونه په ښه ډول سرته ورسول نه پوه شئ چې موږ کامیابېږو. انشاءالله لومړی یوه نجلۍ بوتله، هغې د پلان سره سم چاقو راوړ. بله ولاړه، هغې هم شراب راوړل، خو 3 د اپیم په راوړلو کې ناکامه شوه. ویلې ما ټوله اشپزخانه او ډېر ځایونه ورپسې وکتل، خو اپیم مې پیدا نه کړل. سخته وه، خو سبا ته په تمه شو. هر کله چې نجونې بېدېدلې ما ورته ویل تاسې راځئ نن به ځان وازمایو چې څنګه کولی شو که نه. ویې ویل سمه ده. په چاقو مې اول د ټولو نجونو لاسونه ور خلاص کړل او د سر د ټوټې پړي مې هم پرې وشکول. دا وخت نو 3 وړه خورګانې همدلته پرېښې وې، خو بیا هم عسکر نه ښکارېدل. فکر کوم هلته یې نورې نجونې هم ساتلې وې، خو په کومه ټوټه چې مې سره تړل شوي وو هغه مې د ساتونکي په غاړه کې واچوله او ټوټه مې کلکه د زندان په سیخ پورې وتړله. نور مې د ساتونکي په خوله کلک لاس کېښوده. د چیغو کوشش یې کوه، خو ما پرې نه ښوده. نجلۍ نه مې شراب واخیستل، ټول مې ورته په سر واړول. عسکر هم نشه شو، اواز یې خپ شو. همدې عسکر به نجونې په زوره له دې ځای وړلې. سخته غوسه مې ورته راغلې وه. کیلي مې د جیب نه راوباسله. د زندان دروازه مې خلاصه کړه. عسکر چې مې ولیده یو رقم بل ډول سټایل و، سره غټ غټ بریتونه، د ویښتانو نه یې ګیرې ته یو غټه لیکه لکه د سپوږمۍ په شان تاو شوې وه. سور مخې و. د نجلۍ نه مې چاقو واخیسته. ورته مې ویل تاسې خوا وګورئ. همدلته مې مردار کړو. په قراره وخوځېدو. ښه و. ټول عسکر په خپلو نشو او تماشو ډوب و. ما ته هم څه درس حاصل شو چې دوی د شپې ناوخته وخت کې نشه کوي او که هر څوک پرې حمله وکړي نو ختمېدلی شي. بیرون خالي 2 عسکر پیرې ته ولاړو. انجونو وویل چې دوی هم موږ مصروفولی شو او وتی شو ترې. ما ورته ویل نه، دومره بې عزتي مو چې وشوه همدا بس دی.
د دې نه وروسته به انشاءالله د یوې افغانې خور عزت هم نه لوټل کېږي. ما ورته وویل ما سره لاره شته، تاسې خالد تماشه کوئ. تاسې به داسې وکړئ چې عسکر څنګه بلې خواته ولاړل سیده به راوځئ. سمه ده. او د یوې نجلۍ نه مې تور پړونی واخیسته. پړونی مې د سر نه تاو کړه. د لرې ځای نه مې عسکر ته غږ وکړه، لیوه لیوه. عسکرو منډه کړه. زما د پلان مطابق انجونې راوتلې. عسکر لاړل د لیوه خواته او موږ راغلو خپل کور ته. ما د خپلې کورنۍ خبره نه وکړې. زما کورنۍ دا مهال وړه نه وه، بلکې زما د غوره نیکه پلار هم ژوندی و او هغه د 125 کاله و. موږ ټول په یو لوی کور کې اوسېدلو او اتفاق نو بیا زموږ د خلقو ټول افغانانو ته څرګند دی. غوره نیکه مې داسې حساب د ماشومانو نه جوړ کړی چې هر نجلۍ یا هلک به پیدا شو، بس هلک ته به نجلۍ ور مبارکه کړه. ما ته هم یوه په نوم کړې وه چې زما او د هغې نیکونه سره ورونه وو. زه په دې انتخاب تر دې مهاله هېڅ خفه نه وم، خو خفه دي ته وم چې مشران مې ډېر زیات دي او که چېرته دا 3 ځوانې نجونې په خپل پوره کلي ورننه باسم نو د بدنامۍ اور به مې ډېر ژر غاړه پرې کړي، ځکه چې یو خو پښتو ده او بل ما ته یې اول یوه نجلۍ په نوم کړې وه. هغه نجلۍ به څه ویل، خو د ډېر فکر وروسته مې نجونې ښار ته روانې کړې. نجونې په خپله د غزني وې، خو چې جیب ته مې وکتل هېڅ روپۍ راسره نه وې. پرېکړه مې وکړه چې نجونې به همدلته د چا کور کې پرېږدم. زم کور نه پیسې راغلم، بیا به ولاړ شو. همداسې مې وکړل، خو ډېر ناوخته شو. د سهار رڼا په هره خوا خوره شوه. موږ هم ښار ته نږدې وو. ډېر ژر ښار ته او سیده خپل ماما کره ولاړم. ماما مې ښه سړی و، زما د ملګرو په شان، خو چې زما دا حال ولیده خفه شو. ماما مې ښه سړی و، زما د ملګري په شان، خو چې زما دا حال ولیده خفه شو، ډېر زیات خفه شو. ویلې خورینه، ویل خورینه، نو پردی ته ورسره د څه لپاره تښتولې؟ ما ورته ویل ماما جانه ته ولې په ما باور نه لرې؟ دا نجونې ما را تښتولې نه دي. ثنا هم ورته وویل هو وروره، دې ځوان خو موږ د بې عزتۍ نه بچ کړو. ماما مې ډېر په سختۍ قانع کړه. که رښتیا ووایم زما چې کومه نجلۍ په نوم وه زما هېڅ نه وه خوښه، ځکه خاموشه نجلۍ وه. هېڅ کار کې به زما کار نه لرو، هېڅ به راسره نه ګرځېدله او نه به هم د مینې خبرې کولې. بس د نفرت خبرې ورته ډېرې ښې یادې وې. هر وخت به یې ویل چې پلار مې ډېر سخت سړی دی او ډوډۍ کې رانه مالګه لږه زیاته شوې نه وي، بیا په غوسه وي. په وړو وړو خبرو غوسه کېږي. او نن خفه یم، نن در سره بیرون نشم تللی. بس په ورین تندي را سره نه مخامخ کېدله. ما چې د څه وخت نه خپله نامزاد لیدلې وه، د نجونو د نوم نه مې نفرت راتلو، ځکه هغه ډېره د غم نه ډکه وه او د خوشحالۍ هېڅ څرک پکې نه و. دا شپه ورځ مو د ماما کره تېره کړله. په سبا مې ماما راغی. ویلې پاڅه علي پاڅه. زه په بیړه له خوبه را پاڅېدم. ما ورته ویل ولې ماما څه در پېښه ده؟ ویل ستاسو په کلي کې میګا د شپې ناوخته روسانو بمبار کړی دی او ویل کېږي چې ستاسو کلي کې ډېر کم نفر ژوندي پاتې دي. زما ستونی وچ کلک شو. نوره مې خبره د خولې نه راونوته. رپه ونیولم. خپله زبیده مې رایاده شوه. پلار جان، مور جانه، نیکه جان، ټول قوم یو نفر مې سترګو ته کېده. نجونې مې همدلته پرېښودلې او زه په منډه موټر کې کېناستلم. د ماما خپل موټر و
هغه کې روان شوم. ډېر په بیړه مې ځان تر خپل کلي ورسو، خو چې ومې لیدل د کورنۍ ټول غړي مې هاخوا دیخوا مړه پراته وو. دومره څوک نه و چې دوی خاورو ته سپارلی وی. بس په ټولو خپلو کې مې یوازې د غور نیکه پلار ژوندی و. دا نو د قدرت فیصله وه چې چاته مرګ لیکي او چاته ژوند. ماما او یو څه نور خپلوان راغلل. بس جنازو ته مو بغیر زما او د ماما نه نور هیچ هم ونه چړل. ماما مې خپل د غور نیکه پلار چې خبرې هم نشوې کولی، خو د درد اندازه یې کېدله. موټر کې واچو او کار کې مې خپل د ماما کور ته راوستو. نیکه مې سخت خپه و، خو سنادي به ورته تسلیت ورکاو. موږ چې هر کله جنازې خاورو ته وسپارلې، زه په خپل موټر کې را روان شوم د خپل ماما سره ښار ته. خو په برکوټ کې یو ځل بیا د تیارو ښکار شو. د تیارو نه ډزې شروع شوې. ما هوښیاري وکړه، د موټر نه کېوتم او د یو غټ ګټ لاندې مې ځان واچو. ماما او نور خپلوانو ته مې هم چیغې وکړې چې راشئ، خو بیرېدل. دا وخت تیارو په موټر غټ بم راوغورځاوه او موټر سره د ماما زری زری شو. ما زړه د اخلاصه چیغې وهلې. د خپل خدای نه مې ګیله وکړه چې ای خدایه، دا زما د کومې ګناه سزا ده. د ژوند نه زما هم زړه مات شوی و. د تیارو مخې ته ودرېدم. ما وویل پرېږده چې ختم یې کړي. سترګې مې پټې کړې وې، خو نه پوهېږم چې ولې تیارو ما باندې یو ډز هم ونه کړه او پناه شوې. بس د هماغې ورځې نه وروسته مې د مرګه ډار ورک شو، ځکه چې که تقدیر کې د مرګ نه وي لیکل شوی، نو د چا هغه پلار دې هم نشي وژلی. ما د هماغې ورځې نه ټوپک په اوږه کړه او دا مې قصد شو چې د دې وطن نه به روسان وباسم. زه په ننګرهار کې د علي په تمه وم چې علي به کله راسي. خو علي بیخي ورک شو. ښه و، 3 ورځې وروسته راغی او ویل چې روسانو اطرافو کې یو کلی هم نه ده پرېښی او ټولې بمبار کړي دي او زه چې ځو په خیر پېښور ته. علي خپل غور نیکه په شا کړه او موږ ورپسې شو. ښه و، تر اطرافو پورې موټر کې ولاړو. هغې نه وروسته علي ځان سره یو ملګری راوستی و. هغې ته یې موټر حواله کړه. نور زموږ پیاده روان شو. علي ډېر په سوچونو کې ډوب و. ما ورته ویل ګور علي، دا زموږ قسمت دی چې پاکستان ته روان یو، او هغه هم ستا قسمت و چې کورنۍ ټوله په حق ورسېده. علي د درد نه ډکه مسکا په خوله راوستله او ویل موږ افغانان هم عجیب خلک یو چې څه مو د وسې نه بره شي بیا په قسمت توان کړو. څومره خوږ ژوند. زما هر سهار به مې 9 بج ځان خپلې کوکو ته ورسو. مازدیګر به خوندوره. د مازدیګر په خوندور هوا کې به زبیدې منګی په سر کړه. شینکي لمر به یې د زنې 3 خالونو ته سمه ځلا ورکوله. زه به ورته د ګودر بلې غاړې کې نندارې ته ناست وم. رښتیا هم زه ډېر ناشکره یم. رښتیا هم سترګې تکې سرې شوې. ګوتې ورته ونیولې. یو شیبه په ګونډو کې نسته. د درد سلګې وخلې. ما ته هم ژړا راوسته. سخته یې وژړوله. موږ 3 خویندې بې سرنوشته پاکستان ته روان یو. هیڅ سرنوشت مو نه معلوم چې راتلونکي کې به څه کوو. موږ خبر نه وو، خو یو دم مو مخې ته عسکر راوتل. یو دم یې وویل دوست یا دشمن. علي بغیر د سوچه د خولې نه ووتل دشمن. چیغه شوه هورا. خو دا وخت یو ځوانه نجلۍ د شاخوا نه راغله. سړي ته د پښو په ورون لاس ووښه. ورته یې وویل دوست بس کوو. عسکرو علي ته هېڅ ونه ویل، خو بس ځان سره یې بوتلو. موږ ته علي وویل چې
چې دا خلک چې کومه سره روان دي هماغه ستاسې هم ورځي. زه انشاءالله دې خلقو نه ځان خلاصوم او درځم. خپل نیکۍ ما ته راپوګه کړه. اوف څومره دروند و. هغه سړی الله تعالی دې راته بخښنه وکړي. زه چې لږ مخکې ولاړم نور مې دا سړی نشو وړلی. بس همدلته رانه پاتې شو ځکه چې نور خلقو منډه وخله. په اطرافو کې یو کلی هم داسې نه و چې بمباري پرې نه وي شوي. ټول کلي بمبار شوي وو. روسانو فکر کو چې که چېرته د اطرافو کلي بمبار کړو نو ښاریانو هسې هم جنګ نه کوي ځکه د ښار خلک دومره زړور نه دي. بس وطن یې راته کندې کپرې کړه. خو هېڅ نړیوال سازمان یې تر اوسه پورې پوښتنه ونه کړه ولې چې زور ولري نو نړۍ ټوله ستا ده. بیا نو نړیوال سازمان پکې لا چا راوستی. سکندر، بابر او فرعون ټول زور درلود چې په نړۍ خپله حکمراني کوله او په ټوله نړۍ یې خپل رواجونه مروج کړي وو. اوس امریکا او برطانیه زور لري چې په ټوله نړۍ کې خپل رواجونه مروج کړي دي. لکه پین شرټ لاګو، لکه پین شرټ، نیکټای اچول، ګیره خریل، ویښتان نیمای سر کمول او نیمای نه کمول او ډیموکراسي. او برطانیه زور لري چې انګلیسي د نړیواله ژبې په توګه په هر نامرده منلې ده. دا ټول هغه څه دي چې د زور په واسطه په ټولو نړیوالو منل شوي دي. لکه څنګه د لوی احمدشاه بابا په وخت کې په هندوانو د پاډګۍ وهل منل شوي وو، د ګرې پرېښودل منل شوي وو. په دا زموږ رواجونه دي او رواج په هنري ډول په ټولنه کې خپرېږي. لکه د رسنیو په تبلیغاتو، د ځوانانو په عصریتوب او د چالاکو خلقو په پیدا کولو سره او د محلي د داسې خلقو په لاس کې نیولو سره په خلقو باندې رواج منلی شو چې د هغوی نظر ټول وطن او ټول قوم احترام لري. لکه لیکوال، ژورنالست او د پوهې نه ډک انسان. موږ پاکستان ته ولاړو خو غټ ارمان مې د هغې نه وروسته دا شو چې یو ځل علي ووینم او ورته ووایم چې ستا پلار رانه په لاره کې پاتې شو، خدای خبر هغه به مې وبخي که نه. خو که یې وبخلم ټول کوهاټ کم اکول کم ته مېلمستیا کوم. خو زه فکر کوم علي وچلی دی ځکه که هغه ژوندی وی نو هرومرو دلته راته. ما سره په کور کې 3 پیغلې وې. ما ته علي ویلي و چې زه دې نه بخم که چېرته دې بیا عیاشي ته لاس واچو. خو هېڅ لاره نه وه ځکه چې خورګانو سره مې چا واده نه کو او زموږ هم داسې هېڅ اسره نه وه چې د خپلې ګېډې غټ دوزخ پرې راډک کړو. بس د هماغې ورځې نه زه او خویندې مې د میکه دوست شو. موږ خو فکر کوو چې که سړی د یوې ښځې سره یو ځای شي نو هغه سړي ته به سکون احساس کېږي. خو نه، داسې نه وه. ټول سړیان چې دلته راتلل بېرته چې به وتل خفه به تلل. نه پوهېږم دې کې څه راز دی، خو دومره پوهېږم چې هر سړی ضمیر لري او امکان لري. د وجدان عذاب داسې خلک هېڅ خوشحالۍ ته نه پرېښودل. لکه زموږ په شان موږ هم هره ورځ مړه کېدلو او بېرته به ژوندي کېدلو. زما تمه خالي علي ته وه چې هغه به راشي او موږ 3 خویندې به له دې دوزخ نه وباسي. علي په 10 کالو کې رانغی. زموږ د 3 خویندو پوښتنه مو نه په دې 10 کالو کې نه ورور وکړله او نه پلار. نه، توبه، پوښتنه امکان لري کړې وي خو موږ د هغوی څخه ډېر لرې وو او که موږ یې پیدا کړی هم وای نو د مرګ نه بغیر به کومه بله ډالۍ راته نه لرله. ځکه یو فاحشه چې ټول عمر په میکادو کې د خلقو په اشارو وڅرخي هغه به څنګه یو چا ته ورور ووایي.